زموږ نننۍ ویډیو د هیکنګ په باره کې ده. زموږ څخه ډیرو خلکو غوښتي وو ترڅو موږ ورته داسې یوه طریقه وښیو چې دوی په واتساپ، ټلیګرام او پونکال هیک کړي. که څه هم د واتساپ او ټلیګرام مستقیم هیک نه کیږي، بیا هم موږ تاسې ته په یوه طریقه باندې د دې د هیک کولو په باره کې یوه ویډیو جوړه کړه چې موږ کولای شو په دې طریقې سره واتساپ، ټلیګرام او پونکال هیک کړو. نو خدای دې وکړي چې په ویډیو څخه سمه استفاده وکړئ. نو ځو د ویډیو پر طرف. ملګرو، لومړی باید تاسې په خپل موبایل کې یو څو اپشنان خلاص کړئ. لومړی راځو موږ about device ته. دلته راځو build phone، دا به شپږ یا اووه ځله ووهئ. نو بیا به موږ ته دلته یو اپشن راکړي developer options. که چیرې دا آف وي نو دا به آن کړئ، دا اپشن به آن کړئ. که چیرې آف وي نو لاړ به سئ کوز. دلته به enable OpenGL traces پیدا کړئ. دا به لومړی پر دې ځای کې وي، نو موږ به یې call stack on ته راولو. کله مو چې دا دلته راوستو نو اوس به تاسې د هغه چا موبایل ته لاړ سئ د چا چې تاسې غواړئ واتساپ یې یا ټلیګرام یې هیک کړئ. نو د هغه په موبایل کې به د ستوری 21 ستوری بیا به خپل نمبر ووهئ او بیا به د علامت نمبر ووهئ، او په خپل موبایل کې به هم تاسې ستوری 21 او بیا به د هغه چا نمبر ووهئ چې تاسې هیک کول غواړئ. نو زه غواړم چې دا نمبر هیک کړم، نو زه دا نمبر په خپل موبایل کې وایم او د هغه په موبایل کې ما خپل نمبر وهلی دی. نو ګورئ کوډ سټارټډ موږ ته ولیکل. اوس به د هغه موبایل ته چې کوم زنګ راځي هغه به زموږ موبایل ته راځي. نو تاسې ګورئ چې ملګرو چې زموږ پر موبایل کې دغه سیم کارت او دغه نمبر دی. نو اوس ځو موږ د هغه ټلیګرام هیک کوو. د ټلیګرام پر طرف راځو. لومړی موږ دلته د هغه نمبر ووایو د چا چې موږ هیک کول غواړو. نو ملګرو موږ هغه نمبر دلته ووایو. اوس دلته calling your phone forwarded call، یعنې د هغه نمبر چې کوم زنګ راته او زنګ د زموږ نمبر ته راځي. ګورو زنګ ورته کوو چې موږ ته کوډ راته ووایي. Your code is 66194. Once again, your code is 66194. Goodbye. موږ ته کوډ راته ویلی، نو چې کوډ و شپږ شپږ یو نه څلور. نو موږ دا کوډ دلته ورکوو. نو وګورئ موږ ته یې ټلیګرام خلاص کړو. د هغه نمبر چې موږ هلته ورکړو نو موږ ته یې هغه ټلیګرام خلاص کړو. اوس موږ هغه نمبر ته هر کوډ چې غواړو ورکولی شو. زه دلته نوم ورکړمه نو وګورئ ملګرو د هغه ټلیګرام موږ هیک کړو. اوس ځو موږ د واتساپ پر طرف او ګورو چې واتساپ څنګه هیک کیږي. نو دلته ما خپل واتساپ را خلاص کړی دی. نو زه ځمه په دوهم اپشن کې یو بل واتساپ خلاصومه. دغه اپشن ته راځم، دوهم واتساپ خلاصوم. واتساپ خلاصوو. او دلته هم هغه نمبر وایو کومې چې هیک کول غواړو. په نیکسټ بټن باندې
تاسې ګورئ چې زموږ هغه نمبر ته کوډ ولیږو کوم چې موږ یې هیک کول غواړو. نو موږ یو څه وخت انتظار کوو. ګورئ هماغه نمبر ته کوډ ولیږو. نو دلته موږ وایو ډونټ ریسایو اټ کوډ. کله چې موږ دا ووایو دلته کال می، نو کله چې کال می ووایو نو دوی به موږ ته زنګ راوکړي. نو هغه نمبر ته چې زنګ وکړي د هغه نمبر پر ځای زموږ موبایل ته کال راځي. نو ګورئ دلته دوی موږ ته ولیکل we couldn't call your number, please check your number and try again 1 hour. نو په 1 hour کې به دوی موږ ته زنګ وکړي په 1 ساعت کې، او موږ ته به هماغه کوم څرنګه چې په د ټیلیګرام پکې کوډ راته ویل دلته به هم موږ ته هغه کوډ راته ووایي، او موږ به هغه کوډ دلته ورکړو او موږ ته به واتساپ هم راخلاص کړي. نو زه تاسو څخه مننه چې ویډیو مو تر اخر راسره وکته. که چیرې مو ویډیو خوښه سوې وي نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو نورې ویډیوګانې هم تاسې ته